شجنا خیر کار ایلیاو مریدا ځوان راورسېدو اوري راغلي د پنجاب خلکو لمغه چې مطلب دې دومره په پوره مندي راشه موږ هم ذهني سکون دپاره دې سیټ ته راشو د شللیا څنګه ویو ده سړه ځان ته سي سړه کنه شللیا ځوان خدمتي دی ها معنی بي و سړه سکون و بې انتها و بې انتها څنګه و سلاس کې د صبر او هسې کنه سیاسو سیکنه تیرې لاس و د بالکل خیال نو جناب دا خوندونه ومري چې شللیا ټول آغاز شروع شو د فروټ چاټ نه فروټ چاټ دی ځواني چې فروټ چاټ و فروټ دکان کې کوي نو دی یک ټیکټ مې دو مازی نو ټول آغاز شروع دی الله د خیر کی سکون دې زموږ ځوان راسي شجنا خیر کار بیرټی تر ورسېدو ځوان اوس پاتې نه پیږو سکون درته نو نشر خون ډېر زیات ځوان نه منې کېدو چې دې ریډیو والا سیخونه برا میرا کاږي میرے ساتھ صحیح ده ګورو چې ټیسټ یې څنګه معنی به ټیسټ کې به معنی د مو سره دی نه چې دې زیاده زر ډیسکاونټ کوم سر پاتې پیلایږي څه پریشان دي او کیمرا خو ډېر حال هو وی پی دی الله د خیر کې چې سب رزلټ یې راوځي ولا نه کرام دلی اوس بیسمنټ ته خوشي پاتې پیلایږي چې بیسمنټ کې کومي نظری شللیا دا کمره دې پسند رااله دې کې ډیسکاونټ نه کیږي شه جناب نن رغلیو مریتا او دا ځوان سکون دی نه منې کېدو اس مریتا مخامخ مې سم مری ویزر باندې وګانا بیا به څه یا ساتي نو اوس ګورو او مخکې به هم ځو څه مخکې څه صورتحال دي او دوه درې ځوانان راسره نور هم شته چې او داسې کې بل هم کمرې ډېرې زیاتې ایکسپنس یې نه ګرانې 10,000 15,000 20,000 نو دوه ځوانانو مو هغه سره ملي شیرینګ ویرینګ وکړو نو هغه هم تاسو سره کوو نو جناب یو دا ځوان دی او دا شب قدر دی او بل ځوان دی او هاي شب قدر دی او داسې کوم دی د مو ولا بوس کلی افغان تاسو ټایم راکول تاسو زموږ سپورټ کول ثانک یو سو مچ ان شاء الله وی ویل سپورټ یو اند یو هاف ټو سپورټ اس رائټ موږ راغلی عمرې ته د پښتونخوا د بد مرغا د بلابل سیمونه غمونو یو شهر شپ پکېږي او راغلی د پنجاب خلکو لمغه چې مطلب دې دومره په پوره مندي راشه موږ هم ذهني سکون دپاره دې سیټ ته راشو د اختر په خوشحالۍ کې د اختر په رڼاګانو کې موږ د پنجاب رڼاګانو ته راغلو د سکون حاصلولو دپاره دا دی مین فوټو شوټ ځای دی چې اکثر خلک تصویران کینچ کوي منچ کوي او دا کیمرامین دی او کیمرامین هم پاته نه لګي چې سور بخلي بوسره او جناب آیفون ځوان تک شه جناب ځواني زه خرچا کوم نو په دره کې نه پریږدو او کې اف سي ته روان کړو او دا شب قدر او ځوان سکون دی دا ډېر فاونډ کړه الله د خیر کې سره به لیا کې اف سي کیو او فیکس ریټونه دی الله د خیر کې او سي سي څور کې سرچ کړئ څوار به دره کې نه پریږدو نه صدا خرچي کله کله ډېر نه دی دا شنی توره کوا ما شده دی ځوان خدمتي دی ها معنی بي فیش څه کوم خوړای شي خوري کني بس پیکینګ کوي کسه زبردستی کوم چې تاسو یې زنه شم خوړای ولله پازه به مفر جان زه خورم او یو هذا ورسې به سره سکیل تمام لري دا کې اف سي کې دا خوندونه دي خوښي رنگ برنګ لایټ رونق او دې انت غرونه کې ځوان دی لري شللیا څنګه ویو ده سړه ځان ته سي سړه کنه شللیا ډیکوریشن ډیر خاصور کې کړه ها نو دا ځوانان دي یې برګر مو خیر راکړل ورته لوندې مو دا ځوانان دي را سره د بیک ګراوند سکون دی نه د بیک ګراوند یې خسته یې ون ورس لري په صغره کې کورونه سي دي کنه نو بس څنګه شي نو دې کې څه ځوان کې نه جنا یک ټیکټ مې دوه
ښه جناب خیر کار مال روډ ته راورسېدو ښه جناب دا دی مال روډ کې چې کوم دی بس واکینګ دی واکینګ چې ارد ګرد ګرځې نو سړی دی سړک کې خوان خبره دا دی چې جیکټې میکټې به راوړو چې جیکټې میکټې نه وي بس دا مال روډ دی نه څه دی بیا کیسه خطا ده نو ټولو سره ښه جناب دا یې ټوله میف دی مال روډ کې کوم هغه دي حساب کتاب دی ټول هغه شیر لیفت دی او وغیره دا یې ډسپلی کړي دا اولډ پرانے یعنی تاریخي دا یې وختي ډسپلی جناب قسمه کانی پینی دی ورسره او مختلف سټایلونه دي خو ډېر ایکسپنسیو دي ښه جناب صبحي شو عمر کې شپه وه مال روډ باندې او ډېر خوند شان مزه یې وکړه و سړه سکون و بې انتها څنګه و څه لاس کې اوبه راواخیستې که نه چې یو څو سیکنډه تېری لاس به د بالکل شیال نو جناب دا خوندونه عمر چې عمر کې څه حالات سکون بالکل A1 و موسم هم برابر و اوس هم د ګاډي سی رسی نو څه داسې کې صبحي واکینګ کوې نو هسې خوند شان مزه کوي